ستړي مشئ ملګرو، نن زمونږه لسمه ناسته ده د مېډيټېشن. او په دې نننۍ ناسته کې به مونږه وراسه کوو په رښتیا باندې، چې رښتیا څه ته وایي. نو شروع به د دې نه وکړو چې د رښتیا دپاره چې کوم ټکی دی په سنسکرت کې، هغه دی ستیا. او د ستیا مطلب دی هغه چې څه دي. نو د دې مطلب دا شو چې کله مایند د هغه سره پاتې شي چې څه دي، نو دی بیا رښتیا لیدی شي. او کله چې مایند هغه چې څه دي هغه پرېږدي، او د هغې په باره کې چې کوم تصورات دي، آیډیاز دي، فلاسفیز دي، آیډیالوجیز دي، عقیدې دي، په هغې کې انجل بنجل شي، نو دی بیا د ایلوژن ښکار کېږي، د وهم ښکار کېږي. اوس دا مې څنګه وویل؟ دا مې داسې وویلې چې په سنسکرت کې یو بل ټکی دی، مایا. د مایا مطلب دی ایلوژن، وهم. خو د مایا چې کوم روټ دی، جرړه ده، هغه ما دی. او ما نه یو بل ټکی هم جوړ دی، هغه دی ماپ، کچ کول. نو د مایا د ایلوژن او د کچ میچ جرړه یو ده. هر فلسفه، هر آیډیالوجي، هر تصور، هر ډیفینیشن، هر ججمنٹ، هر اوپینین یو کچ میچ دی. که تاسو ته وګورئ د ډیفینیشن دې ټکي ته تاسو وګورئ، نو په دې کې فاینایټ، فینش، یعنی د باونډریز یو تصور موجود دی. د کوم نوم چې دی، نوم ته هغه څیز چې هغه فاینایټ وي، یعنی کچ کېدی شي. ساینټیفیک تیوریز چې کوم دي، نو هغه بیا د کچ میچ یو ډېر کره مثال دی. خو د ژوند هره اکټیویټي چې کوم ده، هغه په کچ میچ کې راځي. او نو دا څنګه چل دی چې د کچ میچ او د ایلوژن جرړه یو ده. پخوانو ریشیز چې کوم دی او مشرانو یا میډیټیټرز چې کوم دي، هغې څنګه دا لیدلي دي. د هغې وجه دا ده چې کله برین یا نروس سیسټم یا مایند چې ټول دی، هغه کچ میچ چې کوم دی، د هغې په کنکلوژن کې یا په نتیجو کې ونښلي، نو دی د ایلوژن ښکار کېږي. د مثال په توګه باندې کم کچ میچ کوم ته کې په پیمانه باندې، نو هغه کچ ته انفینټلی کره نشي کولی، یعنی لامحدود طور کری نشي کولی، تر سینټي میټرز پورې یا ملي میټرز پورې یا فیمټو میټرز پورې، که نه؟ نو د دې دا حد چې کوم دی، درته نشي کراس کولی. نو یو خو دا ده چې ستا په کچ میچ به همیشه نیمګړی، دی کې به نیمګړتیا وي. او دغه نیمګړتیا ته د غم ښادۍ یا د پریکټیکل کار دپاره خو اګنور کولی شي. لکه مصري چې دیوال وخي، نو که میلي میټر پکې فرق راشي، نو څه خبره نه ده. که سانټي میټر هم فرق راشي، نو کیدای شي اګنور یې کړی شي. خو که نیم میټر پکې فرق راځي، نو بیا کیدای شي هغې نشي اګنور کولی. نو د غم ښادۍ یا د عملي کار دپاره ته تر څه حده پورې خو په کچ میچ کې نیمګړتیا برداشت کولی شي. خو کله چې د رښتیاو لیدو خبره راشي، نو بیا د دغه نیمګړي کچ په بنیاد باندې راوتې نتیجې چې کوم دي، هغه ایلوژن جوړېدی شي، که هغه نتیجې ته آخري وګڼي. د مثال په توګه باندې د نیوټن چې کوم قانونونه دي، په هغې کې د یو ګاډي کچ میچ کېږي چې دی اوس په سړک باندې دې ځای کې روان دی، او 10 منټه پس په دې چرته وي. د نیوټن په لاس کې د سپوږمۍ کچ میچ کېږي چې په څه وخت به راخیږي او په څه وخت به غورځېږي. خو که د نیوټن لاس چې کوم دی، دا موږ اخري وګڼو، ابسلوټ یې وګڼو، یا ټرو وګڼو، انلیمیټډ ټروت په دې کې وګڼو، نو بیا به مونږه د اټم په کچه باندې د تضاداتو سره یا د ایلوژن ښکار کېږو، به تضادات پر څه پېښېږي.
نو دا به یو ایلوژن وي که موږ نیوټن لازم اخري ریزلټس وګڼل. دغسې د ساینس هره تیوري که موږ اخري وګڼو نو هغې کې به موږ د ایلوژن ښکار کیږو. د فلسفې هر تصور، هر آیډیا، انټلیکچوال اکټیویټیز چې موږ ورته وایو، ډیفینیشنز، کانسپټس، تصورات، دا ټول چې کوم دی نو یو قسمه منټل کچ میچ دی. انټلیکچوال اکټیویټیز چې کوم دي نو مایند رښتیا هله لیدی شي کله چې دی د کچ میچ نه بالاتر لاړ شي، د میژرمنټ نه. نو دی د مایا نه پورته لاړی نه چې د کچ میچ نه پورته لاړه، نو دی د مایا نه پورته شو. نو چې دی پورته شو د مایا نه، نو دی اوس رښتیا لیدلی شي. برین خاموشه شي، نروس سیستم خاموشه شي، او هغه چې څه دي هغې سره نیغ په نیغه چوکه پوکه کوي. د مثال په توګه باندې زه یو ونې ته ګورم او د دغه کتنې په دوران کې نه د ونې نوم خوځښت کوي په برین کې، نه د ونې په باره کې چې زما کوم جذباتي تړون دی چې دا زما پلار کرلی وای یا زما نیکه کرلی وای یا زما مشران د دې لاندې ناستو، دغه ټول جذباتي تړون، رومانټیک جذباتي تړون چې کوم دی هغه هم خوځښت نه کوي، هغه هم نشته. او ما ته چې ټولنې د هغې ونې په باره کې کومې فایدې ښودلي دي، دې نه تختې وځي، څانګې ترې بیزو له کټ کولی شي، او د دې نه چې کوم دی نو کانګړی جوړېږي، کاری ترې جوړېږي، دغه ټول خوځښتونه نشته. نو بیا چې زه ونې ته ګورم نو دغه کتنه به د کچ میچ یا د مایا د حدودو نه بهري. بیا به مایند چې کوم دی بیا به هم کتنه روانه وي، خو په دغه کتنه کې به نوم یې او نه به هغه صفتونه یې کوم چې ټولنې دغه ونې له ورکړي دي او کوم چې موږ تصورات د هغې په باره کې جوړ کړي دي. نو کله چې مایند او نروس سیسټم کله چې مایند چې دی زموږ برین، نروس سیسټم او زموږ ټول سیسټم چې دی کله چې دا څه دي د هغې سره نیغ په نیغه چوکه پوکه کوي، نو دی په رښتیاو راپېښېږي، د رښتیاو په ننداره، د ښایست په ننداره، د مینې په ننداره. اوس په راتلونکو ناستو کې به بیا موږ دا هم ووایو چې مینه څه شی دی، ښایست څه شی دی. دا د رښتیاو نه بېلولی نه شي. نو دی د رښتیاو په ننداره راپېښېږي. دا رومانټیک خبرې نه دي او نه شاعرانه مستي ده چې دلته موږ کوو. دا فیکټس دي. دا په خپله باندې تاسو کتلی شئ. که تاسو د نوم نه بغیر یو ونې ته وکتی شئ، که تاسو د نوم نه بغیر یره as a process په خپل ځان کې ولیدی شئ، که تاسو د نوم نه بغیر غوسې سره پاتې شئ، نو بیا به ستاسو په مایند کې بدلاو راشي. نو رښتیا چې کوم دی دا بدلاو راولي، ترانسفورمیشن راولي، اوښتون راولي. یعنې دا یو بل دغه دی د رښتیا چې کوم دي دا یو مړ شی نه دی، دا ژوندی دی. او رښتیا چې کوم دی دا په انټلیکچوال خبرو کې، په فلسفیز کې، په آیډیالوژیز کې دی ارګنایز کولی نه شي. ولې؟ ځکه چې رښتیا ننداره ده، او دا هغه ننداره ده کله چې برین او نروس سیسټم زموږ ټول سیسټم خاموشه شي. خاموشي د څه نه؟ هغه چې څه دي د هغې په باره کې چې موږ کوم تصورات جوړ کړي، کوم نومونه م ورکړي دي، کوم د هغې لپاره م د غم ښادۍ لپاره م چې کوم دی نو فارمولې جوړې کړي دي، ریسیپیز هم جوړ کړي دي، نو د هغه ټولو خوځښت چې کله ودرېږي نو بیا انسان د رښتیاو په ننداره باندې راپېښېږي. نو ملګرو تاسو ته زه دا وایم چې سنسکرت ژبه چې ده دا د مایند د کلیریټي لپاره ډېره ضروري ده. ټوله ژبه ضروري نه چې زده کړئ، خو د دې چې کوم اهم ټکي دي نو هغه ډېره کلیریټي راولي. لکه څنګه چې ما دلته ویلي چې ستیا او د مایا دا دوه ټکي ولې موجود دي. نو د دې وجه دا ده چې مایا چې کوم ده هغه تصوراتو ته، ډیفینیشنز ته، کانسپټس ته یا کچ میچ ته اشاره ده. او کله چې مایند د کچ میچ نه او د تصوراتو نه او د آیډیاز نه پورته لاړ شي، نو دی بیا څه سره دی بیا څه سره مخامخ شي؟ هغه چې څه دي ستیا سره مخامخ شي. مننه.